د مئی په 22مه نیټه 2022 د ښاغلي واحد زمان صاحب د کتاب خوب او خیال مخکتنه د پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب په صدارت کې او د محترم ابراهیم دیوری صاحب په مشرۍ کې په ښه ډول ترسره شوه چې پکې د شاعرانو او ادیبانو نه علاوه عام ولس په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دستوره کې زمان صاحب ملګرو ته خپل کتاب پرون تندي ډالۍ کړل او ګڼ شمېر ملګرو زمان صاحب ته د عقیدت په توګه شیلډونه هم پیرزو کړل چې پکې ګڼ شمېر ملګرو خپل تاثرات او نظمونه په دا ډول وړاندې کړل. دارون جبیل د پښتو د ناوې خال راوړی، تا د پښتو د شعر پیغله سور شال راوړی، تا د وطن د وینې وجود حال راوړی، سترګولو د رنګین د بډۍ ټال راوړی، خپل ولس له د شعور یو بل مشال راوړی، زړه په وینو دې لیکلی خوب او خیال راوړی، زړه اواز له دې د لفظ رنګین لباس ورکو، پښتون ولس له دې د ګټې زیان احساس ورکو. دا پن پزور دا اولس زړونو کې آباد زمانہ، دا پن پزور دا اولس زړونو کې آباد زمانہ، په خوب او خیال واخله زما مبارک باد زمانہ. په دې ادبي خاندان کې که زما زړه ته څوک رانږدې خلک دی په هغې کې یو واحد زمان صاحب او دا د هغو د بهترین شاعرۍ ثبوت دی چې په یو کال کې د هغه کتاب 3 پیرې چاپ شوی دی. شاعر کې دننه داسې څه نه وي چې د خپلې شاعرۍ موضوعات جوړ کړي، بلکې شاعر د ماحول نه څیزونه اخلي. مقصد مې دا دی چې شاعر کې څه چینه نه وي چې دننه پکې اوبه راخلي، بلکې هغه چې د مطالعې او مشاهدې په زور څه څیزونه اخلي نو شاعرۍ کې به هغه څیزونه د روایت په توګه او د تجربې په توګه ځایوي. یو غږ د ښایستونې خور شوی لور په لور دی، د مستو سندریزو هواګانو پکې شور دی، د ژوند د ښکلاګانو پکې هر اړخ ته زور دی، پښتو پکې ژوندی ده او غیرت پکې سمسور دی. اخر کې زمان صاحب خپل تاثرات مشال ټي وي ته په دا ډول وړاندې کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. جی مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده د واحد زمان صاحب د کتاب خوب او خیال مخکتنه دا ساعت روانه ده کیږي او د دوی کتاب الحمدلله دومره لوی شهرت حاصل کړی دی په نن دور کې که زه ووایم پښتو ته څوک د سره دیان نه ورکوي او د دوی کتاب تقریبا په یو کال کې 3 ځله چاپ شو. نو زه به د دوی نه یو تپوس هم کوم. زمان صاحب کتاب ته ډېره مبارکي وایم او د خپلو ادیبانو ملګرو د عام ولس د زموږ د علاقې د پښتنو نه څومره مطمئن یې د خپل کتاب د لیکلو نه وروستو. عبدالرحمن صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، بلکې د ټولو پښتنو چې دا ډېر ښه پروګرام یې را جوړ کړو. نن د کتاب مخکتنه ده، بیا ستاسو په راتګ تاسو ته هرکلی وایم. مهرباني. د پښتو کتابونه تاسو ته پته ده چې څوک نن ولي، خو بیا هم زمونږ دا حق دی چې مونږ د پښتو د کتاب او د پښتو خبر او د پښتون دا کم هغه چې دی پیغام چې دی دا هر سړي ته ورسو. نو زه دا نه یم چې مونږ په هغې کې څومره کامیاب شوي یو، خو لکه زه چې کم ځای ته ځم او کم کشران یا مشران زما سره میلاویږي او هغو د کتاب زما د کتاب متعلق ما ته څه شعر یا څه وایي نو زه ډېر زیات خوشحاله شم. زه په دې ډېر زیات مطمئن یم چې هغه خلک پرې خوشحاله دی. هر سړي چې د خپل طبیعت یا د خپلې خوښې یا د خپلې نظریې یا د خپل یو مقصد یو شعر اغستی هغه ما ته ووایي نو زه په دې هم خوشحاله شم چې په دې کې د هر سړي هغه دغه شته، هغه فکر پکې شته، دلچسپي پکې شته. باقي دا خبره ده چې پښتانه کتابونه نن ولې د هغې وجه دا ده چې پښتانه د خپلو مسلو د خپلو ستونزو سره مخ دي. هغه کتابونو ته نه وزګارېږي او که فرض که وزګارېږي هم نو په کتابونو کې هم هغه خبرې غواړي چې هغو د مقصد وي. نو زما په خیال زه دا نه یم چې پښتانه کتابونه نن ولي. ما ته د خپل کتاب نه احساس وشو چې پښتانه کتاب لولي، خو په کار دا ده چې موږ په کتاب کې هغه خبره وکړو چې هغه زموږ د قامي، هغه زموږ د ځمکې، هغه زموږ د وطني. نو زما په خیال زموږ د زما کتاب ډېر ښه ریسپانس دی، خلکو ډېر زیات خوښ کو او زه ډېره زیاته مننه کوم. ډېره زیاته مهرباني. همدې سره دا غونډه پای ته رسي. حمید الرحمن همدرد، مشال ټي وي، دارمۍ، سوات.